ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. نن به موږ د انګریزي ژبې یو څو نور لغتونه چې نومونه دي یا ناونز دي هغه زده کوو. نو د دې درس عنوان دی زما کورنۍ یا په انګریزي کې my family زما کورنۍ. او زه به ووایم چې تقوا آفرین تا ډېر ښه درس ووایه تېره اونۍ، ډېر اعلی. ما ویډیو ولیدله، ستا ښوونکي ما ته همیشه ویډیوګانې راستوي او ټوله ډېر ښه درسونه وایي او ویلې وه او زده کړې وه، مګم آفرین یې تقوا سي. نو لومړی father معنا پلار، father چې ډاډ هم ورته وایي په انګریزي کې dad DAD father معنا پلار. mother مور ته وایي mother. یو بل لغت لري چې هغه mom ورته وایي MOM mom، مګم mother ښه لغت دی. mother معنا مور. grandmother انا ته وایي grandmother انا. زما سره یې وایاست grandmother معنا انا. grandfather نیکه، grandfather نیکه ته وایي. لکه زموږ د هېواد نیکه چې میرویس خان نیکه دی دغسې grandfather نیکه. sister معنا خور، sister. زما سره یې وایاست sister خور ته وایي sister. brother ورور ته وایي brother ورور ته my brother زما ورور، نه brother ورور ته وایي. زما سره یې وایاست brother. daughter معنا لور. تاسو دلته وینئ چې دا GH نه تلفظیږي. daughter یا daughter معنا لور daughter. son معنا زوی. د دغه سره تاسو غلطي ونه کړئ چې لمر ته هم sun وایي، مګم هغه په SUN لیکل کیږي، دغه املا یې فرق لري، مګم ویل کیږي هغه رقم sun SON معنا زوی. son-in-law معنا زوم، son-in-law معنا زوم. هغه زوم نه چې په واده کې ولاړې زوم وي، هغه چې د یو کورنۍ زوم وي، چې یو کورنۍ زوم وي هغه ته زوم وایي. بل چې واده کوي هغه ګروم دی، په هغه ورځ چې یې واده وي چې موږ زوم ورته وایو، دا زوم و ناوې ده. دا هغه زوم دی چې په رشته باندې زوم دی son-in-law. daughter-in-law مژور ته وایي. په یو کور کې چې یو ښځه واده سوي او دا نور پلار و مور د هلک پلار و مور هغه ته مژور وایي، نو daughter-in-law ده. daughter-in-law مژور. daughter-in-law niece ورېرې ته او خورځې ته وایي. دا انجلۍ ته راځي، البته د ورور اولاد یا د خور اولاد ته niece وایي په انګریزي ژبه کې، ورېره او یا خورځه niece. زما سره یې وایاست niece. nephew بیا یا وراره یا خوريي ته وایي nephew، چې هغه د خور اولاد دي یا د ورور اولاد دي، مګم هلکي nephew. وراره یا خوريي ته nephew وایي. دغه PH په F تلفظیږي، په ف تلفظیږي nephew. aunt معنا یا اما یا خاله aunt. تاسو که فکر کړی میږیانو ته aunt وایي، هغه ANT دی، دا AUNT دی، فکر مه یې دې ته aunt دی، aunt نه دی. aunt معنا اما یا خاله aunt، چې په نور ځای کې انټي ورته وایي. cousin
د اکا یا د ماما د خاله او یا د عمه اولادو ته وایي عمومي ام نجلۍ ته راځي ام هلک ته cousin دا ګوره دا سی یې په کاف تلفظیږي cousin او دا اس یې په زی تلفظیږي cousin cousin د دې څه جملې ووایو is she your sister دا ستا خور ده yes she is بلې دا ده یعنې زما خور ده is she your sister yes she is he your father دا ستا پلار دی no he isn't یا دا نه دی is he your father no he isn't بل لغت neighbor ګاونډي ته وایي دا ستاسو کور کې یو طرف ته یا بل طرف ته چې یو څوک اوسېږي هغه ګاونډی دی ګاونډی ګوره neighbor دا جی اچ تلفظیږي نه چپ دی neighbor معنا ګاونډی که neighbor سي بیا ګاونډي یعنې په جمع نو ستاسو په کور ته څنګ ته چې یو څوک اوسېږي شاته مخ ته بغل ته داسې هغه ګاونډی دی ګاونډی neighbor انو دغه وه د نن ورځې د انګریزي ژبې درس در بلې اونۍ پورې تاسو په خدای سپارم الله سبحانه وتعالی مل شه د خدای په امان